السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو نصرت وکړه. یو ورور د دوبۍ نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو څوک دا له خلکو نه زر درهم ټولوي، نو بیا په دې کې 7 کسانو ته پچه وځي چې چاته موټر چاته موټرسایکل یا همداسې نور شیان. دا قمار د محترمه، دا حرام او ناروا د جواز نه لري. محترمه علامه دکتور زهیلی په تفسیر منیر کې د یانسیب په اړه بحث کړی ده. محترمه یانسیب یوه ورقه ده خیریه مؤسسات داسې کوي چې دغه ورقه په خلکو باندې خرڅوي، بیا ډیرو خلکو باندې مثلا 10 افغانۍ باندې خرڅي. دلته په افغانستان کې تیر جمهوریت کې و، خو اوس الحمدلله نسته ده. د اسلامي امارت له راتګ سره دا ورک سوی ده. نو د پلخشتي جومات مخته به هم یو تونس موټر ولاړو، دغه پاڼې به یې خرڅولې. نو دغه یوه خیریه بنسټ ته دوی چې کله دا خرڅوي په 10 روپۍ باندې به یو څه کسانو ته پکې هغه موزي، معنا موټر یا قیمتي شی موزي، نورې پیسې دوی په خیریه کارونو باندې مصرفوي. نو علامه دکتور زهیلی وی و اما ما يسمى باليانصيب الخيري لمواساة الفقراء ورعاية الأيتام وأولو العاهات أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال البر والصالح العام فهو حرام أيضا. دام حرام ده، ځکه دا د قمار طریقه ده. ورور الله پاک د روغ جوړ لره، کامیاب اوسئ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده که د سړي نه خولۍ وغورځېږي په لمانځه کې بل سړی ور په سر کړي، نو محترمه وروره اول خو به داسې وایم د مونږ حنفي فقها وی که چیرته د چا نه خولۍ یا پټګۍ وغورځېدله، نو که په یو لاس باندې راخیستلی سوله دا خولۍ و پټګۍ، نو بیا له دې نه دا افضله ده چې لوڅ سر لمونځو کې، یعنی لوڅ سر لمونځ کولو نه دا افضله ده چې دا خولۍ رواخلي، په یو لاس دی رواخلي په سر دی کې، دا افضله ده. لوڅ سر دی نه درېږي. اما که په یو لاس باندې نه راخیستل کېدله، مثلا پټګۍ وله، نو هغه په یو لاس نه راخیستل کېدله، ړنګسۍ وله، دویم لاس ته ضرورت درلوده چې باید بیا له سر نه تاو کې، نو دلته بیا علما وایي چې بیا د لوڅ سر لمونځو کې دا اولاده. و ان انحلت که پټګۍ ړنګه سوله. و اما العمامة فان امکنه رفعها، که پټګۍ ممکنه و بیرته راپورته کولې، و وضعها على الرأس بید واحد حال کونها معقودة كما كانت فستر الرأس اولاده. او که چیرته ړنګه سوه واحتاج الى تکویرها فالصلاة بکشف الرأس اولاده من عقدها وقطع الصلاة. دغه مسئله محترمه په فتاوا تاترخانیه کې هم شته. علامه عبدالغنی نابلوسی رحمه الله په خپل کتاب کې هم ذکر کړی ده په نهایت المراد فی شرح الهدایه لابن العماد کې. وعلیکم السلام. علي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. زه به دا پوښتنه داسې تعبیر کړم، دی وایي چې مثلا یو سړی ده یا فاسق ده یا کافر سړی ده، د کافر سړي پیسې رالیږي او دلته په جماعت کې مصرفیږي، دا څنګه ده؟ نو محترمه مسلمان باید خفه نه کړل سي. خیر ده که فاسق هم ده، حتی د موږ د احنافو مذهب دا ده که کافر د جماعت لپاره پیسې وقف کړلې، دام صحیح کیږي، په جماعت کې هم صحیح کیږي. حتی امام بخاری رحمه الله هم د دې لپاره باب کې ښودلی. علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله په لام الدراری کې وایي دا مسجد چې هغه جوړ کړی و، مسجد الحرام کافرانو جوړ کړی و، رسول الله چې فتح د مکې وکړه هغه ړنګ نه کړ، نو هغه بنا یې همغسې پرېښودله. نو علما وایي چې دا جایز ده. خصوصا موږ احناف وایو چې د مسلمان که د کافر د جماعت لپاره وقف وکړي دا بالکل صحیح کېږي، خو چې نیت د قربت او د ثواب سیاسي مقصد نه وي پکې. ورور الله پاک د روغ جوړ لره. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې چې جماعت کې د ستنو د پایو په منځ کې درېدل د یوې مکرو ده. محترمه وروره امام بخاري رحمه الله باب کې ښودلی ده، باب الصلاة بین السواری فی غیر جماعت. نو محترمه وروره علما داسې لیکي، د امام احمد ابن حنبل او د اسحاق ابن راهوی مذهب دا ده، هغوی دا مکرو بلی.
او مالکیان چې دي مالکیان وایي دا که چیرته غو څه ورته وایي معنا خلک ول بیا یعنی جماعت آزادو د ستنو په منځ کې درېدل مکروه دي او که ضرورت و خلک ډېر و پروا نه کوي بیا. اما د مونږ د احناف په مذهب دا ده چې الاصطفاف بین الاسطوانتین غیر مکروه ده، جواز لري محترمه، یعنی دا جائز ده چې سړی ودرېږي په صف، یعنی د ستنو په مابین کې صف جوړ کی، جواز لري محترمه د موږ د احناف په مذهب باندې. الله پاک د روغ جوړ لري. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دغه قاریان چې قرآن لکه د مصر قاریان چې د مشق په طریقه، یعنی موږ مشق ورته وایو، په دغه طریقه باندې قرآن ویلل څنګه ده محترمه؟ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ده په موطا د امام مالک کسته ده رحمه الله، اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. دسی قرآن موایی علماء وی دسی قرآن وایی چې هغه د عربو موافق وي، او الحان د اهل فسق وی دا معنا چې دسی قرآن وایی لکه هغه قواعد د موسیقي غوندې، نو دا بیا مکروه ده محترمه، جواز نه لري. حتی دا خو څه کوي وروره، علماء لا دسی لیکلي دي چې دغسې قراءت اوریدل لا ناروا دي. وإن قراءة القرآن بألحان في غير الصلاة اختلفوا في جوازه وعامة المشايخ على منعه وكرهوا الاستماع أيضا لأنه تشبه بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الآذان. الله دی جوړ لره وروره دا او پکې کول دا عین په اذان کې ناروا ده او په د قرآن په تلاوت کې. ښه بحث محترمه. علي ابن سلطان محمد القاري الهروي په خپل کتاب المنح الفکریه فی شرح مقدمة الجزریه په دغه کتاب 128 صفحه کې کړی ده. الله پاک دی روغ جوړ لره جنتی سے.